ملګرو د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. راځئ وورئ او نصیحت ته حاصل کړئ. عبدالرحمن بابا فرمایي وی بد اختر به نیک اختر نشي هرگز او مرغچیچ به درګوهر نشي هرگز. وی کم بد وخت چې ستا په قسمت لیکلی شوی وي هغه په ښه وخت نشي بدلیدی. کم تکلیف چې تا ته ملاویږي هغه به خامخا ملاویږي. لکه څنګه چې د یوې کنجکې نه ملغلره نشي جوړیدی دغسې بد اختر په ښه اختر نشي بدلیدی. او وی که مکان یو اسمان دی غزه وشوه ستاره به شمس کمر نشي هرگز. او وی که په اسمان کې د ګرځېدو ځای د درې واړو یعنی د ستوري د نور او د سپوږمۍ یو دی خو ولې د هر چا خپل خپل مقام دی. ستوري خپله درجه ده، د شمس او د قمر د نور او د سپوږمۍ خپله درجه ده. مطلب دا چې په یو ځای کې کسان اوسیږي نو دې مطلب دا نه چې ټول په خپلو کې برابر دي بلکې د هر سړی د خپل صلاحیتونو له کبله وړاندې رستو ضرور دی. او وی که اصل له یوې ځمکې دی څه شو بید به سر و صنوبر نشي هرگز. دلته د سروې او صنوبر په مقابله کې یوه ټیټه ونه مراد ده چې بغیر د هوا د رپېدو نه خوځي. مطلب دا که چرې درې واړه ونې د یو ځمکې نه پیدا دي ولې بید چرې هم د سروې او صنوبر دواړو مقابله نشي کولی. او وی که همه عمر باران ورباندې ووري خس به ګل د پیغمبر نشي هرگز. وی ګل ګل وي او خس خس وي. که چرې د خس ښه روزنه وشي ښه بارانونه ورباندې وشي بیا هم د ګل مقابله نشي کولی. مطلب دا چې د چا اصل د څه وي هغې کې بدلون نشي راتلی که ډیره یې هم خصمانه وکړي. د پیغمبر ګل نه مطلب یو زیړ ګل دی. او وی له اهلو د وفا تمه ومکړه ګنده نل به نیشکر نشي هرگز. لکه څنګه د یو ګنده او بیکاره نل نه نیشکر یعنی خوږ ګنې نشي جوړېدی دغسې د نااهله سړي نه چرې هم د وفا تمه نشي کېدی ځکه چې د هغه په طبیعت کې فتنه وي وفا نه وي. وی که تور غر له ځایه خوځي وبه خوځي ولې نور به مقدر نشي هرگز. وی که چرې دا تور غرونه له ځایه خوځي نو دا امکان شته چې وبه خوځي ولې که څوک دا وایي چې زه به خپل تقدیر بدل کم نو دا چرې هم ممکن کېدی نشي. او وی د رحمان په باب چې وشو هغه وشو مقرر به دا دفتر نشي هرگز. رحمان بابا وایي چې زما په تقدیر کې څه لیکلی شوي دي هم هغه به رارسي چې کوم نصیب ما راوړی دی هغې کې هیڅ قسم تبدیلي نشي کېدی چې څه مې په نصیب وي هغه به خامخا کیږي.